احمد ولی هوتک چې په دې وروستۍ لوبه کې بریالی شو خو د ده په مټو کوم بیرغ نه ښکارېده، حتی درې رنګه بیرغ هم نه. د دې وجه او دلیل څه ده؟ ډیر خلک داسې وایي چې احمد ولی هوتک ته طالبانو اجازه نه دی ورکړې، خو احمد ولی هوتک دا ټول واقعیتونه ویلي دي او په آخري ویډیو کې دا موږ سره شریک کړي. نو که غواړئ دا ټول واقعیتونه د احمد ولی هوتک له خولې څخه واورئ نو له پښتو یوټیوب سره تر اخره پورې اوسئ او دې ویډیو باندې یو لایک او چینل باندې یو محکم سبسکرایب ووهئ. احمد ولی هوتک بعد د څو کالونو نه خارج کې په یو خارجي سیال سره لوبه وکړله چې ډیر ښه پکې راظاهر شه او ډیره یوه غټه لوبه یې وګټله. د له دې مخکې ډیر لوی ریکارډ درلوده خو هغه وخت کې چې دی په چاقو ووهل شو تقریبا څو کالونه یې لوبې ونه کړې او بیا چې شروع کړې په افغانستان کې دوه غټې لوبې وکړلې چې په دواړو کې بریالی شه، خو کومه خارجي لوبه په خارج کې نه وه کړې او دی راغه خارج کې یوه غټه لوبه وکړه چې په AMC فایټ نایټ چې یو د لویترینو سازمانونو څخه دی، په دې سازمان کې لوبه وکړه او خپل روسی سیال چې آیون کازنچیکوف نومیده له دغه سیال سره لوبه وه چې په 3 راونډو سره یې ده ته ماتې ورکړه او په 3 راونډونو کې ډېرې زیاتې نمرې واخیستلې. لوبه ډیره نفسګیره او اوږده شوله او دواړو طرفونو ډیر وهل او ضربې وخوړلې، او په نهایت کې احمد ولی هوتک وکولی شو چې خپل روسي سیال مات کړي. خو مهمو سوالونو څخه دا ده چې ولې احمد ولی هوتک ته د بیرغ اجازه په دې لوبه کې ور نه کړی شوه. احمد ولی هوتک له یو تلویزیوني شبکې سره دا راز ټول ویلی دی او یو سوال یې جواب کړی چې په هغې سوال کې د دغه سوال جواب پروت دی چې دا طالبانو اجازه نه ده ورکړې او که کوم بل چا. پر تاسو اورم. البته یک سوال دیگر هم میخوایم آقای هوتک از شما بپرسم که در این مبارزه که شما رفتین هیچ پرچم را با خود حمل نکرده بودین، دلیل این کارتان چی بود؟ موضوع پرچم گفتین ما پیش از اینکه قرارداد کنیم در موضوع قرارداد گفته بر ما گفتن که شما اجازه هیچ پرچم فعلا ندارین تا که کشورتان به رسمیت شناخته نشه، شما پرچم بالا کنین. در اون صورت دیگه ما اجازه پرچم نداشتیم که در مسابقات خود بالا کنیم. نو له دغې ویډیو او له دغو خبرو څخه د احمد ولی هوتک معلومیږي چې طالبانو نه بلکې د سازمان په قرارداد کې همداسې لیکل شوي تر څو چې تاسو کوم رسمیت ونه لرئ نو نشئ کولی په لوبه کې د افغانستان ملي یا اسلامي بیرغ جګ کړئ او د هیڅ بیرغ اجازه یې نه وه ورکړې او وایي که تاسو رسمیت وپېژنده بعد د هغې نه که اسلامي او یا درې رنګه انتخابیږي تاسو به په خپلو لوبو کې هماغه بیرغ جګوئ. احمد ولی هوتک پیاوړي لوبغاړي ته د نورو کامیابۍ هم په هیله یم. هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوي، که خوښه شوي مو حتما لایک ورکړئ او چینل باندې یو سبسکرایب ووهئ او د نورو ویډیوګانو لپاره له پښتو یوټیوب سره اوسئ.